هیڅکله باید انسان د الله پاک د رحمت څخه نا امید نه سي، ځکه چې هر څومره غټه ګناه د انسان څخه سوي وي، هر څومره غټه وي، خو بیا هم د لره پکار دا دی چې الله پاک ته توبه وباسي او ښه ټینګ عزم دې وکړي او الله پاک یې توبه قبلوي. هم واقعاتو کې راځي فقیه ابو اللیث سمرقندي رحمه الله په خپل کتاب تنبیه الغافلین کې د عبرت څخه ډکه یوه واقعه را نقل کړې ده چې یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته حاضر سو، نو ژړل یې. نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه ورڅخه وکړه، ما یبکیک یا عمرو، ای عمره تا څه شي ژړوي، یعنې ولې ژاړې؟ جواب یې ورکړ چې ای د الله رسوله، چې راتلم نو په دروازه کې مې یو ځوان ولیدی چې د یو ګناه په وجه یې ډېر زیات ژړل، نو د هغه په وجه ما ته هم ژړا راغله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ورسه دننه یې راوله. کله چې هغه ځوان دننه راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام ورڅخه پوښتنه وکړه، ما یبکیک یا شابو، ای ځوانه ته څه له ژاړې او پر څه شي ژاړې؟ هغه جواب ورکړ چې ډېر ګناهونه مې کړي دي او د هغه جبار ذات څخه د الله پاک څخه بیریږم چې سخته سزا به راته راکړي. نبی علیه السلام ورڅخه پوښتنه وکړه، ای ځوانه آیا تا په الله پاک پورې شرک کړی دی، شریک دې ورته نیولی؟ هغه وویل چې یا. بیا یې ورڅخه پوښتنه وکړه، اقتلت نفسا بغیر حق، آیا په ناحق دي یو څوک وژلی دی چې ژاړې؟ هغه ویل چې یا. نبی علیه السلام ورته وفرمیل که چېرته ستا ګناهونه د 7 اسمانونو او 7 ځمکو او د دې مضبوطو غرونو برابر وي نو هم الله پاک یې درته معاف کوي. هغه ورته وویل ای د الله رسوله، زما ګناه د دې څخه هم ډېره لویه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ذنبک اعظم ام الکرسي، ستا ګناه لویه ده یا کرسي؟ هغه جواب ورکړ چې زما ګناه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ذنبک اعظم ام العرش، ستا ګناه لویه ده یا عرش؟ هغه ویل زما ګناه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه ورڅخه، ستا ګناه لویه ده او که د الله پاک یعنې د هغه عفو د هغه رحمت لوی دی؟ هغه ویل چې الله خو ډېر لوی دی او اعظم دی، یعنې د هغه عفو او بخښنه ډېره لویه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا لوی لوی ګناهونه خو صرف همغه ذات بخښي، خو ای ځوانه دا راته ووایه چې هغه کومه ګناه ده چې تا کړې چې یعنې تا ته دومره غټه معلومیږي چې د هغه په وجه یعنې ته ژاړې؟ هغه ورته وویل ای د الله رسوله، ستا څخه حیا راته راځي، نیسم درته ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې خیر دی ووایه څه ګناه دې کړې؟ هغه ورته شروع سو، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، زه کفنکش یم، د 7 کلونو را په دې خوا د مړو څخه کفنونه وباسم او بیا یې خرڅوم. یو څو ورځې مخکې د انصارو یو نجلۍ وفات سوه چې کله د شپې زه د کفن ویستلو دپاره ورغلم او کفن مې ورڅخه راوویست، را روان سوم چې څه اندازه راغلم نو شیطان را باندې غلبه وکړه. دوباره ورغلم او د هغې نجلۍ سره مې زنا هم وکړه. چې کله ورڅخه را روان سوم نو هغې نجلۍ راپسې اواز وکړ، افسوس افسوس دې په تا باندې ای ځوانه، آیا تا ته د قیامت د هغې ورځې څخه حیا نه درځي په کومه ورځ چې به الله پاک د فیصلې دپاره کرسي ولګوي، د ظالم څخه به د مظلوم دپاره حق اخلي؟ تا خو زه د مړو په ډله کې بربنډه پرېښودم او په دې دې مجبوره کړم چې د قیامت په ورځ د الله پاک په دربار کې د جنابت په حالت کې ودرېږم. نو چې کله نبی علیه السلام دا خبرې واورېدې نو ډېر غصه سو او دې ځوان ته یې وفرمیل چې ای فاسقه وځه د مانه. نو دا ځوان راووتی او یو غره طرف ته ولاړ، هلته یې په اخلاص توبه وویستل او 40 ورځې یې د الله پاک ته دغه سوال و زارۍ وکړې. کله چې 40مه ورځ وه نو دې ځوان سر د اسمان و طرف ته یې پورته کړ او دا دعا یې وکړل، ای د آدم او حوا بیبي ربه، که چیرې تا زما توبه قبوله کړې وي نو د دې خبر پیغمبر علیه السلام او د ده ملګرو یعنې صحابه کرامو ته ورکړه
او کنه دی وی قبول کړي نو بیا د اسمان څخه اور را نازل کړه ما پرې دلته وسوځوه خو د آخرت د اور څخه راته نجات راکړه بل طرف ته حضرت جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی سلام یې ادا کړ او عرض یې وکړ اے د الله رسوله په تاسو باندې الله جل جلاله سلام وایي نبی علیه السلام د سلام ښکلی جواب ورکړ بیا حضرت جبرائیل علیه السلام عرض وکړ اے د الله رسوله الله پاک فرمایي انت خلقت الخلق آیا دا مخلوق تاسو پیدا کړی نبی علیه السلام جواب ورکړ چې یا بلکې الله جل جلاله زه هم پیدا کړی یم او دا مخلوق یې هم پیدا کړی حضرت جبرائیل علیه السلام دوباره وفرمایل چې الله پاک پوښتنه کوي انت ترزقهم آیا دې مخلوق ته تاسو رزق ورکوي نبی علیه السلام جواب ورکړ چې یا بلکې الله پاک ماته او دې ټوله مخلوق ته رزق ورکوي حضرت جبرائیل علیه السلام په دریم ځل عرض وکړ چې الله پاک پوښتنه کوي انت تتوب علیهم آیا تاسو د دې مخلوق توبه قبلوي نبی علیه السلام جواب ورکړ چې یا بلکې الله پاک زما او د دې ټول مخلوق توبه قبلوي اخر کې جبرائیل علیه السلام عرض وکړ چې الله جل جلاله فرمایي تب علی عبدی فإني تبت علیه ته زما دا بنده معاف کړه ځکه ما د توبه قبول کړه یعنې ځکه د ما ته ډېرې زارۍ وکړې او په اخلاص یې توبه وویستله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځوان راوغوښت او زیری یې بیا ورکړ چې الله جل جلاله ستا توبه قبوله کړه محترمو تاسو ودې ته سوچ او فکر وکړئ چې د دې ځوان څخه څومره غټه ګناه سوې وه چې ان مړی نه و ورڅخه خلاص کفنکش و د نجلۍ سره زنا هم کړې وه او د هغسې یې پرېښه خو الله پاک بیا مهرباني و عفو څومره زیاته ده چې په اخلاص یې توبه وویستل نو الله پاک ورته بخښنه وکړله او عفو یې ورته وکړه